کابل کې د 1404 کال د نیالګیو کینولو ملي کمپاین پیل شو. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې، کابل ښاروالۍ او TLO موسسې په ګډه د کابل بابر بڼ کې د 1404 کال د نیالګیو کینولو ملي کمپاین د نیالګي په کینولو سره د چاپیریال ساتنه وکړئ تر عنوان لاندې پیل شوه. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مسؤلینو د نیالګیو کینولو ملي پروګرام په پرانیستو غونډه کې وویل چې دغه اداره په پام کې لري چې د راتلونکي کال په ترڅ کې په ټول هیواد کې څه باندې 2 میلیونه نیالګي کینوي. دوی دغه راز زیاته کړه چې د پلان له مخې د 1410 لمریز کاله پورې به تر 200 میلیونه نیالګي په بېلابېلو سیمو کې کینول شي. بدر واحد سکرتریات او واحد رهبري لاندې د نشاني پروګرام په آینده کې مخ ته وړل کیږي. په هغه کې د 1410 هجري شمسي کاله پورې تقریبا شاوخوا کې تر 200 میلیونه نیالګیو پورې په هغه کې وصول څه چې هغه وصولو په طی کولو او مراعاتولو سره به موږ وکولی شو چې زموږ د جغرافیې د افغانستان لسمه حصه ځنګل سي. دا شنې وردۍ سي د دې ځوانانو په قوت او په میړانه باندې پروسه کال 2 میلیونه بوټي د هیواد د کابل ښار ته عرضه سو. 1400 کسان د کابل د سرسبزۍ لپاره کابل ښاروالۍ هغه په خپل تشکیل کې لري او هغه هر ورځ خپل خدمات ارائه کوي او د رهبرۍ لخوا نه د دوی څارنه کیږي. په دغه غونډه کې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او ګڼو نورو ادارو مسؤلینو د نیالګیو کینولو ملي پروګرام په پرانیستو غونډه کې وویل چې د نیالګیو کینول د انسان د ژوند یو مهمه اړتیا ده او د کرنې وزارت د خپل پلان له مخې په 1404 لمریز کال کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې څه باندې 14 میلیونه بېلابېل نیالګي کینوي. سا کال زمونږ مکمله ټولو ولایتو ته چې کوم وخت کې وزارت زراعت د نیالګیو د کینولو کمپاین شروع کړی دی. 14 میلیونه نیالګي د کینولو انشاءالله په ټولو ولایتو کې به په سا کال کې نیالګي کینول شي. موږ د خپل توان او واس په اندازه ډېر نیالګي کینولي په لکهاوو، خو سږ کال دپاره موږ پلان دی چې په کابل او 19 ولایتونو کې 1,45,000 نیالګي مثمر غیر مثمر هغه چې په مغو محیط سره د مغو حرارت سره د مغو ولایت هغه مناسب وي د کینو او خپل وطني سهم په دو ترتیب ادا کړو. د غونډې ګډونوالو پر ټولو هیوادوالو باندې غږ وکړ څو د هیواد سره د مینې په پار د هیواد په څمسورتیا او د نیالګیو کینولو او ساتنه کې برخه واخلي. د یادونې وړ ده چې د مراسمو په پای کې د بابر بڼ تاریخي کلا په انګړ کې د نیالګیو په ایښودلو سره کابل کې د نیالګیو کینولو ملي برنامه په رسمي ډول پیل شوه.